سلامات د ګروپ ټولو ملګرو ته د دې ټولو جوړ اوسئ. که تاسو نه چېرته داسې په یو ځای کې غوښتنه وشي چې دا د کارمندانو لیست دی، دا معاشات دي، دې کې چا معاش اخیستی چا نه دی اخیستی، درته وایي داسې موږ ته راوباسه لکه 200 کارمندان دي، د دې نه هغه کارمندانو لیست ځان ته که چې معاش یې اخیستی او د هغه کارمندانو لیست ځان ته که چې معاش یې نه دی اخیستی. د دې لپاره موږ په اکسل کې یو فنکشن لرو په نوم د فلټر، هغه نه به کارلو. لکه مثال په طور زه دا ډیټا کاپي کوم دی بل شیټ ته، تاسو مثال ته ښه متوجه شئ، فکر وکړئ دا ما سره کارمندان دي، دا مثال اسم شو، دا معاش شو، صحیح شو. اوس ما ته وایي داسې وکړه چې کوم کارمندانو معاش اخیستی دی د هغې لیست دلته راوباسه، چې کوم نه دی اخیستی د هغې لیست دلته راوباسه. نو زه به څه وکړم، زه به دلته ودرېږم، اول به واچم مساوي فلټر، زه به ارې کې به ټول نومونو معاشاتو رینج انتخاب کم کاما، بیا به زه څه وکړم، بیا به ورپس زه کوانټیټیز دا د معاشاتو لیست انتخاب کم او دلته ورته ویم چې ګریټر دین 0 قوس بند انټر. نو ګوره کم کسانو چې موږ سره معاش اخیستی د هغې لیست په دې شکل راوځي دلته. اوس درته وایي ښه دې کسانو معاش اخیستی دی، چې چا معاش نه اخیستی د هغه لیست دلته راوباسه. نو همدا طریقه مساوي فلټر قوس شروع، تاسو به ټول رینج انتخاب کړئ کاما او بیا به د معاشات انتخاب کړئ، صحیح شو، کاما ایکول ټو 0، صحیح شو، یا ایکول ټو 0 قوس بند انټر. چا چې معاش نه اخیستی د هغه لیست به ورته دلته راوباسي. اوس تاسو وګورئ، اکبر معاش اخیستی نه، وقار اخیستی نه، لیاقت معاش اخیستی نه، دوست معاش اخیستی نه، چا چې معاش اخیستی ګوره دا د هغه لیست شو، داسې ورته ولیکئ معاش اخیستونکي کارمندان، صحیح شو، او دلته ورته تاسو ولیکئ چې چا معاش نه دی اخیستی، دلته ورته عنوان ورکئ چې معاش نه اخیستونکي چې شی کارمندان. نو په دې شکل تاسو دا فلټر فنکشن اکسل کې استعمالولی شئ. دا که سبا تاسو نه داسې پوښتنه وشي چې داسې سیسټم وکړه، نو تاسو فلټر فنکشن ځان سره یاد ساتئ، نور په دعا کې یاد ساتئ. ښه وخت، خدای په امان.